السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې څنګه کولی شو یو موبایل معلوم کړو چې هغه اصلي دی او که نقلي. که چیرې تاسو یو موبایل اخلئ نو هغه په ډېرې اسانۍ سره معلومولی شئ او په دغه طریقه کې تاسو د هغه موبایل ټوله ډیټا معلومولی شئ چې دا موبایل څه وخت جوړ شوی ده، څو جی بي ریم لري، ورژن یې څو ده او بیټرۍ یې صحیح ده که خرابه. نو دغه رقم یې ټوله ډیټا کتلی شئ. نو د ویډیو تر شروع کېدو مخکې کوم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګه د غنټۍ په نشان هم کلیک سره وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت ور ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. نو ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دوه سیټینګونه در وښیم چې د هغو دواړو سیټینګو په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې هغه موبایل معلوم کړئ چې هغه موبایل اصلي ده او که نقلي ده. نو د اول سیټینګ لپاره راځو موږ پلی سټور ته پلی سټور خلاصوو او بیا په دا کونج کې په دا دریو خطو باندې کلیک کوو او دلته په دې سیټینګ باندې کلیک کوو او لاندې راځو. دلته پلی پروټکټ سرټیفیکیشن دلته لاندې لیکلی دی ډیوایسز سرټیفاید. که چیرې په کوم موبایل کې ډیوایسز سرټیفاید لیکلی و نو هغه موبایل بالکل اورجینل ده او که چیرې په کوم موبایل کې ډیوایسز سرټیفاید نه و لیکلی هغه موبایل بیا اورجینل نه ده. نو راځو دویم سیټینګ ته. نو د دې لپاره به تاسو راسئ د موبایل ډایل اپ ته او دلته به د هغو د موبایل د IMEI نمبر معلوم کړئ. د IMEI نمبر د معلومولو لپاره به په موبایل کې ستوری 906 ډایل کړئ او دلته به د هغو موبایل د IMEI نمبر درته راواړوي او دغه یو جې نمبر تاسو لا درسره یاد کړئ، لا یې په کومه ورقه درسره ولیکئ او بیا به په موبایل کې یو بروزر خلاص کړئ په خپل موبایل کې یا په کوم بل موبایل کې چې هر یو وي او دلته به ورته ولیکئ چې IMEI.info او بیا سرچ کړئ. نو کله چې سرچ کړو تاسو به دغسې یوه صفحه خلاص شي. اوس دلته په دې خانه کې خپل د موبایل د IMEI نمبر تاسو ور واچوئ. دلته یې پکې ولیکئ. زه خپل د IMEI نمبر پکې لیکمه او دلته په IM نوټ ریبورټ باندې کلیک وکړئ. دلته کیپچه در چې غواړئ تاسو دغه ور ټکه کړئ. نو دلته له موږ څخه پوښتنه کړې ده چې ترافیک لایټ. دلته موږ ترافیک لایټ ورته انتخابوو او بیا په دا وریفای بټن باندې کلیک کوو او بیا په دې چیک بټن باندې کلیک کوو. اوس چیکینګ روان سو. نو دغه د زموږ موبایل یې راواړه او زموږ موبایل چې دا ګلیکسي G7 پرایم ده. تاسو دلته ټول معلومات کتلی سئ. ماډل چې ده د دې ګلیکسي G7 پرایم ده. برانډ سمسونګ ده. دلته تاسو د IMEI نمبر هم کتلی سئ، تاسو یې تصویر هم کتلی سئ. دلته یې تاسو ټول معلومات کتلی سئ خو موږ دا پرېږدو. لاندې راځو. ډیوایس ټاپ چې ده د سمارټ فون ده او ډیزاین چې ده د کلاسیک ده. ریلیز چې ده د 2014 کې راوتلی ده او دوه سیم خوري او سیم کارت سایز ده د دې نینو ده، یعنې کوچني سیمان خوري او په دې کې 4G هم کار کوي. دلته تاسو ټچ سکرین کتلی سئ، ټچ سکرین هم کار کوي او دلته تاسو بیټرۍ کتلی سئ. بیټرۍ 3300 میګا هاټه بیټرۍ ده او دلته تاسو نون ریموبایل بیټرۍ، یعنې دې څخه بیټرۍ نه وځي او بولټ ان میموري. دلته تاسو دا 16 GB میموري له ځانه لري او میموري کارت چې ده تر 256 GB پورې دا پورته کولی سي او د دې موبایل ریم چې ده 3 GB ده. دغسې تاسو نور هم معلومات کتلی سئ. د ریډ مور باندې به کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته نور معلومات هم راواړول سي. دلته تاسو د ډاونلوډ سپیډ چې کتلی سئ. د دې LTE ډاونلوډ سپیډ چې ده 150 MB په سکند باندې ده او LTE اپلوډ سپیډ چې ده 50 MB په سکند باندې ده. دغه رقم یې تاسو د وائی فای سپیډ کتلی سئ، د بلوتوث سپیډ یې کتلی سئ. دغه رقم یې ټول معلومات دلته ټوله ډیټا په دغو اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو کتلی سئ او دلته دا کمنټ باندې چې کلیک وکړئ. دلته چې دغه موبایل چا اخیستی هغو خلکو کمنټونه پرې ورکړي چې دا موبایل یا ښه ده یا بیکاره ده. نو د دې اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو دا موبایل معلومولی سئ چې دا موبایل څه وخت جوړ شوی ده او دې موبایل ریم څومره ده. نو هر څه تاسو د دې اپلیکیشن په ذریعه سره معلومولی سئ. نو کوم ویډیو خوښه سوي ویډیو سره لایک کړئ او د نورو داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره
د خان ټیک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان الله مل شئ.